د سولې پیغام راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسې ټول قدرمن اورېدونکي به روغ جوړ یاست او د صحت کلي به مو په تن وي. همداشبه د سولې پیغام راډیو پر څپو یوه خپرونه پیل شوه چې دا خپرونه مو په خوست کې د روغتیايي خدمات په دې برخه کې سرمایه ګذاري او د دې ترڅنګ د ځینو روغتیايي اسانتیاو موجودیت او په خاص ډول یو ډېر مهم کس چې همداشبه زموږ سره په خپرونه کې راسره دی د دپاره هم ځانګړې کړې ده. دا چې څوک دی په اړه معلومات درکوم. روغتیا د هر انسان لومړی حق او د ټولنې د پرمختګ بنسټ دی. هیڅ ملت هغه وخت سوکاله نشي کیدی څو د خلکو د ژوند د خوندیتوب، درملنې او روغتیايي خدماتو ډاډمن سیستم ونه لري. خوست ولایت کې سره له دې چې د تېرو کلونو په اوږدو کې یو شمېر روغتیايي مرکزونه جوړ شوي، خو لا هم ګڼې سیمې د معیاري روغتیايي اسانتیاوو له کمښت سره مخ دي، لکه د درملو کیفیت، د ډاکټرانو شتون، د ښځینه کارکوونکو نشتوالی، د تشخیص وسایل او د عاجلو حالتونو د درملنې امکانات هغه ستونزې دي چې ډېری خلک ورسره مخامخ کیږي په مرکز او اطرافو کې. نن په خپرونه کې په همدې موضوع به هم غږیږو او تر ډېره به مو فوکس په دې وي چې په خوست کې په کومو روغتیايي بخشونو کې سرمایه ګذاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده او د دې ترڅنګ په روغتیايي بخش کې څومره خلک معلوماتو ته لاسرسی لري، دې برخې ته زیاته توجه چا کړې ده او څنګه کولی شو دا برخه لا پیاوړې کړو. نن د خپرونې ډېر قدرمن میلمانه راسره دي، پوهان متخصص صاحب ډاکټر بادشاه عبدالي چې تاسې ټولې له نوم او څیرې سره بلد یاستی. ده په دې برخه کې لسیزې کار کړی دی. هر کس هر فرد ته د ټولنې نوم رسېدلی دی او د دې ترڅنګ د نظر خاوند او مدني فعال خلیل جان ګربازوال. په بس کې تاسو دواړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایو. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. مننه. ډاکټر صاحب محترم، پیل به له تاسې وکړو. له نوم سره، له غږ سره، له څیرې سره مو نه یوازې د خوست ولسونه بلکې د هېواد په کچه خلک خبر لري. د پوهاند رتبې ته تاسې رسېدلي یاست او په دې ډګر کې مو لسیزې کار کړی دی. د خوست روغتیايي وضعیت باندې به خبرې وکړو چې څه ډول دی او قدرمن انګار صاحب د سولې پیغام راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو د ادارې څخه مننه کوم چې زه مو دې خپرونې ته را دعوت کړی یم. قدرمن انګار صاحب موږ تاسو وینو چې په خوست کې روغتیايي خدمت کې زیاتې روغتیايي خدمات چې وړاندې کېږي زیاتې ستونزې لرو. موږ اصلا که فکر وکړو د کلونو په تېرېدو سره اسانتیاوې رامنځته شوې دي. په کلیو او بانډو کې په ولسوالیو کې روغتیايي کلینیکونه جوړ شوي دي، شفاخانې جوړې شوي دي او د خوست ولایتي ملکي روغتون چې سابق دلته په د تپې لاندې و، اوس هلته د څو کاله کېږي چې لاړ شوی دی. د دې ولایت مقام ترڅنګ 150 بستریزه شفاخانه جوړه شوې ده او اوس په دې ورځو کې مې داسې واورېدل چې دا شفاخانه ارتقا کوي. 300 الی 400 بسترو ته د عامې روغتیا وزارت توجه کړې ده. نو تاسو مخکې خبر کوئ چې اصلا روغتیا د هر انسان مسلم حق دی. روغتیايي خدماتو ته لاسرسی د هر انسان حق دی او روغتیايي خدمات په سابق کې د ظاهرشاه او د داود په وخت کې په سابقه حکومتونو کې ټول روغتیايي خدمات مجاني او رایګان وو. اکثره ډاکټران به چې فارغېدل یا د کابل پوهنتون نه فارغېدل، د کابل طبي پوهنتون نه، او یا هم د جلال آباد د طب پوهنتون نه به فارغېدل او دوی ټولو ته به د ضرورت مطابق وظیفې ورکولی کېدلې. په ولایاتو کې او په مرکز کې، په ولسوالیو کې، په مختلفو ساحو کې به دوی په وظیفو باندې ګمارل کېدل. خو هلته صلح وه، ارامي وه، بدبختۍ او جنګونه نه وې، یو ارام حالت و. په هغه وخت کې هم موږ تاسو ستونزې لرلې په روغتیا برخه کې، یعنې په کلیو او بانډو کې او په ولسوالیو کې موږ صحي مرکزونه، داسې صحي مرکزونه چې هغه د انسانانو روغتیا په کامل ډول تر پوښښ لاندې راولي موجوده نه وه. خو کله چې مجاهدین خوست کې قدرت ته ورسېدل، مجاهدین کامیاب شول. په خوست کې فقط یو شفاخانه وه د الفتح د شفاخانې په نوم سره، یا د خوست ولایتي شفاخانه چې پخوا جرمنیانو جوړه کړې وه. ټول خدمات دلته عرضه کېدل. خو د خوست په ښار کې که ووایم د ګوتو په شمار ډاکټران وو. وخت هم لږ د بدبختۍ وخت و، خپلمنځي اختلافات ډېر وو
خپل منځي ستونزې ډېرې وي. نو مریضان به په مختلفو کټګوریو تقسیم کو. یو هغه مریضان دي چې نورمال مریضای به لرل لکه تبرکلوز لکه انتني مریضای او په هغه وخت کې دلته ګردونه خاورې او بدبختۍ زیاتې وي، ملاریا زیاته وه، محرقه یا ترټکې مریضي زیاته وه. نو غریب خلک به په مختلفو ډولو په مریضۍ باندې اخته کېدل، خو د هغې سره په څنګ کې یو د جنګ په وجه به زیات مجروحین موږ ته شفخانو ته او شخصي کلینیکو ته راتلل. نو هغې وخت په پرتله اوس خو تقریبا 3-4 کاله تېر شوي دي، ډېر زیات تغیرات راغلي دي. اصلا دا د خوست ولسونه که دي، خوستي ځوانان که دي، په هره برخه کې ډېر پیچلي او اوچت ګامونه اوچتوي. باور دې وشه چې که کابل ته لاړ شي، په کابل کې څومره خصوصي روغتون په چوکاټ کې او په دولتي شفخانو کې چې دي قوي او تکړه کدرونه د طب په برخه کې خوستي ځوانان دي. خوستي پلرونه هغه پلرونه دي چې په خپل اولادو باندې د درس او پرمختګ په برخه کې ډېره زیاته سرمایه‌ګذاري کړې ده. دوی په خپلو شخصي مصارفو پاکستان ته، هندوستان ته، نورو پرمختللې نړۍ ته لېږلي دي او هغوی ښې علمي درجې لاسته راوړي دي. نو اوس اکثره خدمات په کابل مرکز او د خوست په ولایت کې خپله موږ خوستي کدرونه وړاندې کوي. زه فقط دومره ویلی شم چې 4 لسیزې جنګونو هره برخه له منځه یوړه. صحي سیستم هم مکمل وران کړی و، ویجاړ کړی و. دولت هم کوشش کړی دی څومره چې توان شوی دی چې صحي خدمات خلکو ته عرضه کړي، خو هغې سره په څنګ کې که خصوصي سکتور نه وای، بدون د خصوصي سکتور نه به موږ سختې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وای. ځکه دولت د سرمایې له نظره، د پیسو له نظره دومره پیسې نه لرل چې په دې برخه کې په ټولو ولایاتو کې یا په ولسوالیو کې او یا په مرکز کابل کې په دولتي شفخانو کې نوې ټکنالوژي، هغه پرمختللې ټکنالوژي چې د هغې په مټ باندې ډاکټران تشخیص کولی شي او اوس مهال تداوي هم په کوي، د هغه ته لاسرسی نه و. نو د خصوصي سکتور ډاکټرانو ډګر ته ملا وتړله، راغلل میدان ته او دوی کوشش وکړله چې په مختلفو برخو کې سرمایه‌ګذاري وکړله. اوس شکر الحمدلله به ووایم د 21مې پېړۍ د 21م عصر مطابق زموږ ځوانان په مرکز کابل او ولایاتو کې لګیا دي، بوخت دي، نوي وسایل رانیسي چې د هغې په واسطه سره ښه تشخیص او تداوي وکړی شي. مننه پوهاند صاحب، ډېرې مؤثرې او ګټورې خبرې مو وکړلې. نو د خصوصي سکتور یادونه مو هم وکړه. په دې برخه کې ستاسې رول د خوست په کچه او د هېواد په کچه ډېر بارز دی. ولس ته مو رښتینی چوپړ وکړ، رښتینې معلومات مو ورته ورسول او په هغه کچه چې څومره اړتیا لیدلی کېده تاسې په واقعي معنا دوی سره تر څنګ ودرېدی. اوس دا راته ووایي چې کله چې دې ډګر ته راوتلی او په خپله خصوصي سکتور کې مو سرمایه‌ګذاري کوله، د څومره ستونزو سره مخ شوی، ستونزې وې نه وې په هغه وخت کې، او دا ډګر مو څنګه کامیابه کړی دی؟ په خاطر چې ځینې کسان به غواړي ستاسې د ژوند تجربې بعضې خاطرې له ځانه سره ولري. نو زه به داسې وایم انګار صاحب چې کله چې خوست ته افغان پوهنتون رانقل شولو، په دې وخت کې موږ د خصوصي سکتور په چوکاټ کې په یوه عادي کلینیک کې کار کولو د خوست په ښار کې، او د خوست په ښار کې د ګوتو په شمار ډاکټران وو، خصوصا په زناناو برخه کې فقط 2 ډاکټرې، یوه متخصص صاحب شریفه ګردیزی وه او یوه هم متخصص صاحب نور جماله وه، او په نارینه ډاکټرانو کې هم د ګوتو په شمار کسان وو. خو موږ د سیستم په خصوصي سکتور کې موږ مړه وتړلې، دولتي سکتور کې مخکې وو د الفتح شفاخانه وه. داسې به ووایم چې کله چې پوهنتون راغللو، پوهنتون غېږه خلاصه کړله او موږ یې وغوښتلو چې راشئ دلته راسره استادان شئ. باور دې وشه د پوهنتون د راتګ ورځ که زه وښیم د پوهنتون چې خوست ته راتللو، زه څومره خوشحاله وم، نه زه تنها د خوست ټول خلک څومره خوشحاله وو. پوهنتون مو بالاخره د غلام خان د بندر له لارې رانقل کړلو. خان صاحب عبدالقیوم خان د الله پاک وبخي، هغه د کاروان په سار کې وو، موږ د باړي تڼۍ ته ورمخته شو، بالاخره پوهنتون مو راوستلو، د خوست په میخانیکي لیسه کې مو ځای په ځای کړو. کله چې پوهنتون غېږه را خلاصه کړه استادۍ ته، موږ هم په ډېر ورین تندي په 3مه ورځ ورغللو. دا د پوهنتون د ایجاد 3مه ورځ کوم، پوهنتون یا نشته، خو په 3مه ورځ زه پکې استاد شوم، ومې چې زه تیار یم. نو هغه وخت کې دولت د وخت هم زیاتې ستونزې لرلې. دولت په دې قادر نه و چې استادانو ته ټولو ته معاش ورکړي، لیلیه ورکړي.
او یا د پوهنتون مصارف پورا کړي. نو په دې وخت کې قومي مشران او سپینګیري رجک شول. د هغې وخت ولي خان صاحب عبدالقیوم خان رجک شو. ټول ولسونه یې راوغوښتله، ولسونو نه یې همکاري وغوښتله. حتی دا ولسونه که په ولسوالیو کې او که په متحده عربي اماراتو کې زموږ هغه ځوانان وو چې خوارۍ به یې کولې، محنتونه به یې کول. موږ د خوست خلکو ډېر په ورین تندي لبیک وویلو او په ولسوالۍ پیسې راټولې کړلې تر څو دا پوهنتون په پښو ودروي. او هغه مسافر استادان چې د دې پوهنتون سره راغلي وو هغې ته معاشونه موږ حواله کړل، لیلیه مو ورته جوړه کړه. کوم مسافر هغه چې راغلي وو د محصلین، باور دې وشه که زه په حقیقي بڼه درته ووایم 3 کاله ما بدون د معاش نه استادي دلته وکړه او 3 کاله وروسته زه رسمي استاد شوم. داسې نوره ملګري راسره وو، متخصص عثمان خان الله دې رحم وبخښي، متخصص همیشه سروري خدای دې وبخښي. نو د دې کاروان ملګري خو زښت زیات وو، خو د 2 مشرانو مې نومونه واخیستل. وروسته له 3 کالو موږ ته معاشونه حواله شول، موږ رسمي استادان شولو. نو کله چې افغانستان ته انتقالي دولت راغللو په 1483 کال کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د دولت غوښتنه وه ما د ماتون بابا په نوم شخصي شفاخانه ایجاد کړله او دا شفاخانه کې مو کار شروع کړل. دا شفاخانه کې ما سره په ویل کې ډاکټر صاحب ببري ګل راسره وو، ډاکټر صاحب دار ګل راسره وو او نور ملګري راسره او د کابل نه به چې تلل. نو ورو چې پوهنتون پرمختګ وکړلو، خوستي ولسونه وو، خوستي ځوانان وو، موږ به ډېر کوښښ کولو چې د خوست د لرو پرتو سیمو هلکان، هغه که د صوباریو دي، هغه که د بنګالو د علاقې دي، که د ګربزو د علاقې دي، که د تڼیو د زادرانو خو لرې پرتې سیمې چې وې، زموږ کوښښ او هڅه به دا وه چې دا ځوانان فقط تعلیم ته مخه کړي، ځکه موږ په دې پوهنتون کې 8 پوهنځی د اول نه لرلې. زموږ هڅه او کوښښ به دا و چې د کانکور له لارې ځوانان دلته کامیاب شي. د وخت په تېرېدو سره چې متحده عربي اماراتو سرې میاشتې ټولنې موږ ته لاس راوږد کړو، د همکارۍ لاس یې راوږد کړلو او د اوسنی شیخ زاید پوهنتون چې دی د دې تعمیرات ټول دوی را جوړ کړل. د تقریبا 5 میلیونو ډالرو په ارزښت کې تعمیرات راته جوړ کړل او هغې نه وروسته موږ بیا پوهنتون د میخانیکي لیسې نه نقل کړلو شیخ زاید د اوسنی ودانۍ ته. نو په دې وختو کې موږ نور هم هڅې وکړلې. د خصوصي سکتور په چوکاټ کې په کابل کې پوهنتونونه ایجاد شول او موږ په خوست کې اول د پامیر لوړ زده کړو مؤسسې په نوم لاندې د پامیر اوسنی پوهنتون چې دی د دې مؤسس سید کریم شاه نیکمل شروع وکړله او په دې شروع کې زه هم د ده مل وم. زه د ده مل وم چې دا یو لاسته راوړنه ده. هغه ځوانان چې د کانکور نه پاتې کېږي نو که یو بل خصوصي پوهنتون هم موږ ولرو دا به ډېره ښه خبره وي. کله چې دا پوهنتون مو ایجادولو د ایجاد لپاره د کابل نه هیئت راغلی او د هیئت په راس کې تاج محمد اکبر و. تاج محمد اکبر زموږ خوستی قدر دی، د اقتصاد پوهنځی استاد و. نو هغه راغلی و چې د پوهنتون ایجاد کې د دې پوهنتون امکانات وګوري. نو په عین حالت کې چې دې نه راووتلو زه هم ورغلی وم د دوی سره لږ په حیاتۍ کې په قسم د یوه همکار د نیکمل صاحب د یوه خواخوږي. نو په دې وخت کې سوال داسې مطرح شو چې ده ماته وویل چې ته ولې نه جوړوې دا طب پوهنځی ته جوړه کړه. نو یا دې په خیر د پوهنتون زه چې هر قدم پکې کېږدم تاج محمد اکبر ماته مخې ته درېږي، استاد تاج محمد اکبر، ځکه د مفکوره خو ده راسره ایجاد کړله. نو ما وویل چې دا خو ډېر مشکل کار دی، د پوهنتون جوړول اول مشکل دی، بیا د پوهنتون چلول ډېر مشکل دی، د پوهنتون اداره د مسایل د تعلیمي برخه ده. زه خو ډېر مصروف سړی یم، یوه طرفه استاد یم په پوهنتون کې او د بله طرفه هم شخصي شفاخانه لرم، شخصي روغتون لرم. نو دا زه کله کولی شم؟ ده نو راته وویل چې دا کېدلی شي دلته به نفر ونیسي، دلته به استادان پیدا کړي، رهبري به پیدا کړي، هغه به یې خپله چلوي. بالاخره مفکوره ده یو دا راکړه. دویم دا چې په هغه کال 14 نفرو جراحیانې شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځی ته بدون د کانکور نه راغلی. د هغې وخت د ولسي جرګې استازو چې د خوستو کرزي ته تللي وو او د هغې نه امر اخیستی و. کله چې دا جناکیانې راغلل نو ضرورت ما نوره هم ډېر ویلدله چې ګورئ په زنانهو برخه کې څومره زیات ضرورت دی چې بدون د کانکور ازموینې موږ سره 14 نفره جناکیانې شاملې شولې. نو دلته زما ایډیا نوره هم جوړه شوله چې دا یو ضرورت دی. بالاخره په 1491 کال کې ما د طب پوهنځی ایجاد کړله، د 1491 کال د جوزا په اوله نېټه.
نو بس د ستونزمن کار ته مو ملا وتړله، خو دا کار ستونزمن نه دی. دا کار ډېر د خوښۍ نه ډک کار دی. اصلا باور دې وکړه زه چې کله خپل پوهنتون ته لاړ شم چې دا ځوانان ګورم چې دوی راکوزېږي په ډلو ډلو او دوی خېږي، داسې د هر محصل د هر ځوان سره ما وزن زیاتېږي، ځکه زه ګورم چې دا به سبا ته په زمریو کې خدمت کوي، دا به بله ورځ ته په پالیشیرو کې خدمت کوي، دا به بله ورځ ته په تورو اوبو کې خدمت کوي، په لرې پرتو سیمو کې به خدمات کوي. نو بالاخره موږ پوهنځی ایجاد کړل او پوهنځی مو چې ایجاد کړل د دې پوهنځی په ایجاد کې د وخت ټولو مشرانو، خوستی مشرانو، خوستی ځوانانو او د خوست کدرونو ماته لاس راکړلو. ټول یې ما سره په دې برخه کې د زړه د تله همکاري وکړله، ما سره استادۍ دندې وکړلې ټولو ډاکټر صاحبانو چې ښه تخصص لري چې په ښو نمرو فارغه شوي دي. نو دی نه تاسو اوس نوره وینئ دې ځای ته پکې رسېدلي یو. مننه قدرمن پوهاند صاحب. نور مو هم بریالیتوبونه غواړو، بریاوې مو غواړو. ګوربازوال صاحب تا ته به در وګرځو، د خوست روغتیا په اړه، د خوست روغتیایي خدماتو په اړه ستاسو په سیمو کې یا د یو نظر څښتن په توګه یا د یو فعال ځوان په توګه څه ډول یې ارزوې ګورې او دغه راز په دې برخه کې نن سبا ډېرې زیاتې سرمایه ګذارۍ شوې دي، په کوم نظر ورته ګورې چې څومره اړتیا لیدل کېږي چې نور هم کار وشي او په دې برخه کې لا نور هم روغتیایي خدمات پیاوړي کړو؟ ډېره مننه. په لومړي قدم کې خو سجاد صاحب ستاسو راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه، ډاکټر صاحب ته سلامونه چې زموږ سره نن ورځ په ګردي میز کې مېلمه دی. نو نظر وړاندې کړو، د خبرې وکړې. په خوست کې په لومړیو هغه اولو وختونو کې که چېرته همدومره ستر خو موږ نه وو، بیا هم په خوست کې موږ 4 ډاکټران 5 ډاکټران لرل، البته چې یو ډاکټر صاحب عبدالي صاحب خپله چې زموږ سره دلته ناست دی، یو ډاکټر صاحب بریګل وو، خدای دې وبخي، ډاکټر صاحب عثمان وو، ډاکټر صاحب امیرشاه سروری وو، ډاکټر صاحب عبدالوهاب وو. دا په خوست کې 15 ډاکټران او 15 کلینیکونه وو چې په خوست کې به که د هر مرض نه څوک د خوست ته راتلل یا د خرې مریضۍ نه به خوست ته راتلل یا د ښار ته، نو دوی باید دې ډاکټرانو ته مراجعه کوله، ځکه په ځینو ځایونو کې کیدای شي نور ډاکټران هم وي. نو خو متاسفانه باید ووایم چې په هغه وخت کې دوی ډېر ستر کار وکړلو. له دغې وروسته بیا چې کله پوهنتونونه ایجاد شول، د خوست شیخ زاید پوهنتون راغلو، دلته ډېر خلک فارغ شول. په 20 کلونو یا 22 کلونو کې یو دومره کار وشو چې موږ اوس نن په خوست کې ډېر ښه متخصصین لرو، ډېر ښه ډاکټران لرو، چې البته د دولتي یا که ووایم چې د ملکي روغتونونو ترڅنګ دوی په شخصي ځایونو کې کارونه کوي. مثلا ډېر ښه کلینیکونه لري، مثلا موږ د غوږ په برخه کې، د پوزې په برخه کې، ورسره د غاښونو په برخه کې، د عملیاتو په برخه کې خوست ډېر ستر کادرونه لري د هر امراض لپاره یا د هر ناروغۍ لپاره. نو په بېلابېلو ولایتونو کې هم خوستوال ډاکټران مصروف دي، د دې متخصصین مصروف دي. په کابل کې مثلا په مرکز کې یو څوک پیدا کېږي. نو ډېر ښه ګام پورته شوی دی. سجاد شاه یو ډېر ښه کار شوی دی. نو ویلی شو سجاد شاه چې موږ په خوست کې خاصتا که چېرته ووایم ډېر ناروغان چې زموږ اوس هم له خوست څخه یا د هېواد د نورو برخو څخه یا پاکستان یا هندوستان یا نورو هېوادونو ته ځي، دلته داسې ماشینالات یا تر اوسه نه په ګوته کېږي چې د هر مرض لپاره تشخیص شي. او بله په دوایۍ کې سجاد شاه که چېرته ووایم هغه نظر چې خلکو ته سړی وړاندې کړي د خلکو په خاطر باندې، نو په خوست کې هغه دوایي چې خوست ته راځي مثلا د پاکستان څخه یا د هندوستان څخه یا د نورو ځایونو څخه، په هغه کنټینرونو کې کیدای شي او په لارو باندې وځنډېږي. تاسو وینئ چې کله کله لارې باندې وي، کله کله ګرمي وي، نو دغه شیانو ته باید پام وي. او بل تر وخت تېره دوایي کله نه کله د مسؤلینو لخوا موږ اورو چې دا هم په خوست کې وخت نه وخت موجوده ده، ماخون وخت شتون لري. همدارنګه ویلی شو چې په خوست کې په اطرافو کې تر اوسه پورې داسې توجه نه ده شوې چې هغه په دولتي لحاظ باندې که چېرته ووایم چې دوی لرو ځایو ته کلینیکونه وغځوي، هغه ځای کې چې کېدیا
البته که ووایم د تجربې په لحاظ یو څو تنکي ځوانان پکې وي که چېرته ولسوالیو ته هم په ولسوالیو کې یو کلینیک دوه متخصصین پکې شتون ولري نو دا به د ټولنې لپاره یو ډېر ښه ګام وي او د ناروغانو لپاره به ډېرې ستونزې هوارې کړای شي. نو بیا که چېرته په پرمختګونو باندې سجد شاه ما خبره وکړله په خوست کې په پرمختګونو خاصتا د طبابت په برخه کې وغږېږي نو ډېر ستر کار شوی دی. اوس خوستوال یا د خوست خلک کوشش کوي چې که نه وي یا په کلي کې یو ډاکټر شتون لري دغه د ډاکټر صاحب د برکت دی چې دلته په خوست کې خصوصي یا شخصي پوهنتون لري. ډاکټر صاحب خبره وکړله د ډاکټر صاحب شریفه ورسره د نور جمال خبره وکړه. ډاکټر صاحب نور جمال په خوست کې ډاکټر صاحب سجد شاه چې کله به خوست ناروغان راتلل د ښځیناو په برخه کې نو په خوست کې به یوه ډاکټره موجوده وای دغه وی دوه ډاکټر به شتون لرلو. نن په خوست کې موږ وینو چې په هر کوڅه سړی تیریږي یوه ډاکټره شته د ورسره په څنګ کې دوی په کلینیکونو کې فعاله ونډه لري نو دوی په ښځینه امراضو کې ورسره په د اخرو وختونو کې موږ د غاښونو په برخه کې هم په خوست کې ډاکټران لرلې. نو سجد شاه په خوست کې څه اندازه د نورو ولایتونو په پرتله که چېرته ووایو خوست تر یوې اندازه ترقي پرمختګ کړی دی خو دا پرمختګ که چېرته زموږ هغه ډاکټران یا هغه متخصصین چې په دې برخه کې کار کوي دوی د نورو هیوادونو څخه عصري ماشین چې د امراضو په تشخیص کې د دوی سره مرسته وکړي او د خوستوالو سره مرسته وکړي دوی را انتقال کړي ورسره په څنګ کې د دوا په برخه کې خلک مثلا داسې وایي چې افغانستان ته یا خوست ته موږ متخصصین ښه متخصصین لرو خو دوا بې کفایته ده او سمه توجه نه ورته کېږي نو هغه دوایي چې په نورو ملکونو کې یا په نورو هیوادونو کې استعمالیږي نو هغه دوا دلته راوړلی شي. همدارنګه د دواو په برخه کې که چېرته شخصي پانګونه وشي چې دلته خپله دوا یا خپله ګولۍ یا خپل شربت یا خپل هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو دلته د دې فابریکې ایجاد شي په دې په هکله پانګونه وشي دا به د ټولنې لپاره لا هم مؤثر او ګټور وي. ګلبازوال صاحب ډېرو ښو نکاتو ته مو اشاره وکړه بیا هم یو څه چې زما په ذهن کې وګرځېدل دې برخه کې هم سرمایه‌ګذاري شوې دي کلینیکونه جوړ شوي دي روغتونونه جوړ شول او د دې ترڅنګ مؤسسات وخت نه وخت په کلیو بانډو کې په لرو اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی کوي معلومات ورکوي. تاسې چې ډېر سروکار مو له ولس سره دی خلکو سره دی او د ځوانانو په برخه کې فعال یاستئ په ټولنیزو برخو کې دوی سره وخت نه وخت معلومات شریکوئ بیا هم د خوست ولس څومره په روغتیایي بخش کې معلومات لري او څومره دې برخه کې عامه پوهاوی شوی دی آیا اړتیا یې لیدل کېږي نه لیدل کېږي که لیدل کېږي په کومو بخشونو کې باید دوی لپاره عامه پوهاوی وشي. نو مننه سجد شاه ویلی شو چې په خوست کې موږ تاسو وینو چې یا په نورو ولایتونو کې که چېرته فرض کړو زموږ ټولنه چې تر څو پورې علمي نشي باسواده نشي او دوی هغه خپله ناروغي تر یوې اندازې خپله ونه پېژني. مثلا زه یو ډاکټر ته ورځم زما درد خو ماته معلوم وي چې زه دا ځای درد لرم نو ډاکټر به د کوم ځای نه پوه شي نو دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې چې د خپلو امراضو سره په څنګ کې دوی یو ډاکټرانو ته ښه معلومات وړاندې کړای شي چې هلته ورته وغږېږي چې زه دا مرضي لرم یا دا ناروغي لرم. د دې تر څنګ موږ پوهنتونونه دي باید پوهنتونونو کې که هغه موږ د طب پوهنځی کې نه دي مثلا د ادبیاتو په برخه کې دي د حقوقو په برخه کې دي د ژورنالیزم په برخه کې دي دوی ته د پوهنتون استادان لخوا موږ کولی شو چې دوی هلته دا هم ورته ووایي چې تاسو د خپلو دوایۍ سره ورسره په څنګ کې تاسو د خپلې معالجې سره دغه سره ډېر ښه مخکې لاړ شئ. همدارنګه موږ د جمعې په ورځ باندې دیني علما کرام لرو چې موږ د دې اړخه کولی شو چې خلک ورته متوجه کړو په فیسبوکونو باندې په ټولنیزو رسنیو باندې کولی شو اتکا کولی شو. همدا راډیوګانې دي چې د دې طرفه عامه پوهاوی ترسره شي تر څو په ټولنه کې هغه خلک چې نه پوهېږي چې مثلا په خپل سر باندې دوایي خوري یا د تیر تاریخ دوایي پاته نه ورته لګېږي یا ورسره په څنګ کې د ښه او هغه ډاکټر پاته نه ورته لګېږي چې دا رښتونی قدر دی یا د دې پاته نه ورته لګېږي چې زما دوایي په ما باندې ښه اغېز لري که بده اغېزه لري نو دغه شیان دوی یوه اندازه موږ د دې اړخونو له طرفه کولی شو. خاصتا د راډیو پروګرامونه ډېر ګټور دي ډېر مؤثر دي چې موږ خلکو ته ورسره په څنګ کې په ټولنې ته د ښوونځي معلمان ورسره رسنۍ د پوهنتونونو استادان
په بشپړ ډول هغه د روغتیايي عامه پوهاوي په هکله خلک خبر شي، تر څو په ټولنه کې خلک د دې ستونزو څخه وژغورل شي او خلک ترې مستفید شي. نو سجاد شاه ما چې یو وخت کې هغه یوه مقاله لوسته، په دغه کې لیکلي وو چې یو شفا ده، موږ به د شفا لپاره دعاګانې وي، دعاګانې به کوو. دویمه یې معالجه ده، دریمه یې وقایه ده. نو موږ لومړی باید شفا هم ترسره کړو، دعاګانې هم ووایو، خو داسې نه چې موږ د هغه په ځای باندې خلک موږ وسوي نو چې د ده د عملیاتو کار وي، یا ورسره په څنګ کې د ده تبه ده یا د ده بله ناروغي ده، دا یې په ځینو اطرافو کې یا ځینې ملایان پیدا کېږي یا پیران دي چې دغه ته دوی ورځي چې تاسو دې ته ورشئ، دغه سره دغه مرض باید تاسو ورسره ښه شي. ان تر دې چې دا خرابېږي. موږ یوه ملګري ته مې خبره کوله، یو چا هغه یو وخت کې سترګې خرابې وې، ناروغي لرله، ده ویل چې دغه سترګو کې مې یو مشکل پیدا شوی دی. دا بیا یو چا ته ورغلی، هغې ورته ویل چې 10 ورځې 15 ورځې ډاکټر ته ما ورځه. کله چې ډاکټر ته ورنه راغلو، هغه د ده سترګو کې مشکلات پیدا شول، ستونزې پیدا شولې. نو موږ به شفا ته هم پام کوو، هغه د شفا دعاګانې به هم لولو، د خدای نه به غواړو چې خدای د زموږ وطن له وباو څخه د ناروغیو څخه وساتي. همدارنګه وقایه به مراعات کوو، د دې وقایې سره به په څنګ کې که موږ وقایه مراعات نه کړو، نو موږ په اوړي کې په ځان باندې مګزخانه یا شفاخانه ونه لګوو، نو موږ به غوماشه چې هغه غوماشه بیا موږ ته که د ملاریا غوماشه چې ډاکټر صاحب دا کې ډېر ښه معلومات لري، نو هغه بیا موږ ته مریضۍ پیدا کوي، ستونزې به پیدا کوي. نو موږ به لومړی ډاکټر ته مراجعه کوو، شفا به غواړو، د معالجې لپاره به ورسره ډاکټر ته مراجعه کوو، خو وقایه به هم ډېره مراعات کوو چې په ټولنه کې ډېره ضروري ده، ډېره اړینه ده چې دا موږ د پیسې د مصارفو نه، د ډاکټرانو نه، ورسره په څنګ کې د نورو ناروغیو نه موږ نو وقایه ده. مننه ګربزوال صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسې همدا شیبه سولې پیغام راډیو اورئ او د نن ورځې موضوع مو روغتیایي بحث دی او د پوهاند ډاکټر متخصص په ژوند چارو فعالیتونو باندې به هم اوس لږه رڼا واچوو، د ده هغه مسلکي ژوند ته به اوس راشو. ډاکټر صاحب، د خپل ژوند په اړه ناویلې کیسې راته وکړئ. ژوند مو په دغه برخه کې څومره ارام تېرېږي، ولس ته په چوپړ باندې څومره یو ښه احساس کوئ، او نوی پلان هم د خوست ولس لپاره تاسې لرئ یا نه چې په نږدې وختونو کې ورسره شریک کړئ، یا یو داسې څه وي چې دوی سر له اوسه ورته آمادګي ونیسي؟ قدرمن انګار صاحب، خو زه به داسې ووایم چې په دغه خپله برخه کې هر څوک د خپل واس، توان او پوهې مطابق پرمختګ کوي. نو ما په 1991 کال کې د طب پوهنځی ایجاد کړله، او 3 کاله وروسته کله چې زه دا پوهنځی مې ایجاد کړله، د پوهنځی د ایجاد او پرمختګ نه زه خوښ شوم. ځوانان مې ولیدل، پیغلې مې ولیدلې چې ټول په یوه خاص مینه باندې راغلل، د امتحان د لارې ما سره محصلین شول. نو په 94 کال کې ما د متوسطو طبي زده کړو انسټیټوټ هم ایجاد کړو. د متوسطو طبي زده کړو په انسټیټوټ کې ټولې برخې دي، نرسنګ ده، قبیلګي ده، فارماکولوژي ده، ستوماتولوژي ده، اکسرې ده، انستیزي ده، او دا ټول بحثونه مې ما په دې کې هم ایجاد کړل. اوس شکر الحمدلله تقریبا 800 نفره محصلین هلته لرم، او د 11,900 په حدود کې محصلین په احمد شاه ابدالي پوهنتون کې لرم. باوجود د دې چې موږ 380 نفره جنکیان اوس په کورو کې ناستې دي، د مشرانو دیپارتمان، د امیرالمؤمنین دیپارتمان په اساس جنکیانو ته اجازه نشته، او ټول خلک هغه که موږ د پوهنتونو مسؤلین دي او که ولسونه دي، دا تقاضا موږ لرو چې سخت زیات ضرورت دی په کلیو او بانډو کې ښځینه ډاکټرو ته، او موږ په مشرانو غاښ کوو چې څومره زر چې کېږي نوره د شرایط مهیا کې د ښځینه‌و تعلیم ته هم د استادۍ په برخه کې ډېر زیات ضرورت دی، د معلمۍ په برخه کې ډېر زیات ضرورت دی، د طب په برخه کې ډېر سخت ضرورت دی، او په دیني زده کړو کې ډېر سخت ضرورت دی چې موږ ښې قوي د دیني زده کړو عالمانې ولرو. نو دا شي کې یو څه مشکلات شته، ستونزې شته. موږ د محصلین موږ ته بار بار تلیفونونه کوي، بار بار غوښتنې کوي. حتی باور دې وشه چې په اوایلو کې خو یو تعداد زیاتې جنکیان په رواني ستونزو مبتلا شولې، خو په هر ترتیب دا د مشرانو کار دی. الله پاک د مشران مهربانه کړي چې د اناسو تعلیم ته هم خاصه توجه وکړي.
او دوی ته اجازه ورکړي. مخکې ګلبدوان صاحب وویل رښتیا هم کله چې یوه ټولنه بېسواده وي، کله چې یوه ټولنه په ناپوهۍ باندې دچاره وي، نو هغه د ښو او بدو په منځ کې فرق نشي کولی. دا رښتیا ده، یو عام دود دی زموږ په کلیو او بنډو کې چې ډېره خلک بخښنه ډېره زیاته غواړم د پیرانو مولوي صاحبانو ته چې پیریان لري او پیران وي، ملایان وي، خپیری وي، دې خلکو ته ورځي، یوناني طبیبان وي، په مختلفو طریقو دوی په دې مرضو ګرفتار دي. د دوی د پوهې سطحې ټیټوالی ښیي چې دوی هلته ځي. او ګلبدوال صاحب بله کیسه هم وکړه، هغه د دوا پرابلم ده. رښتیا ده چې افغانستان ډېر اوږد سرحد لري د پاکستان سره، او د دې اوږد سرحد په امتداد باندې دولت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې کامل کنټرول ولري. موږ ته په مختلفو شکلونو باندې دوايانې راځي، خو که ښه طبیب وي، په حقیقي ډول طبیب وي، هغه د دوايانې نه استعمالوي. او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې په ولایاتو کې د ساتمې ریاستونه هم مسؤلیت لري، هغه کار کوي، کنټرول کوي، بررسي کوي، او داسې دوايانې دا شیان نه راپرېږدي چې په وخت تېر وي یا بې کفایته وي. دوی کمیسیون لري، دا نور هم موږ باورمند یو دوی نور هم په دې برخه کې قوي ګامونه واخلي. نو فقط زه داسې وایم چې موږ خو په دې اواخرو کې کله د پوهنتون دپاره شفاخانې ضرورت دی. د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه لري چې باید ټول محصلین عملي زده کړې وکړي. د عملي زده کړو د خاطر موږ په 1285 کې د پوهنتون د تعمیر ترڅنګ یوه اووه پوړیزه ودانۍ جوړه کړله، په هغه کې مو ابدالي میډیکل کمپلیکس شفاخانه جوړه کړه. نو زه به څه ووایم، که زه ډېر توصیف وکړم تاسو به وایئ د خپلې شفاخانې توصیف کوي. خو د 2015 کال آخرینه ټکنالوژي هم موږ راوړل دلته. د 2015 کال آخرینه ټکنالوژي چې دي هغه د زړه مداخلوي جراحي ده. د راګ د لارې نه موږ د زړه عملیاتونه کوو، تشخیص یې کوو او سپرینګ یې کوو. د خوست ولایت دومره لرې پروت، درېیمه درجه ولایت، او موږ تقریبا د 500 نه زیات د زړه سپرینګونه یخي دي، انجیوګرافۍ مو کړي دي په خپله خوست کې خوست په مرکز کې موږ چې د ایجاد کړی دی. د یو نیم کال نه په دې خوا موږ 500 نه زیات عملیاتونه کړي دي د زړه، او ټول کامیاب هم دي. داسې فرضاً موږ د خوست په ابدالي میډیکل کمپلیکس کې موږ د ملا عملیاتونه چې دي، د ملا عملیاتونه موږ تاسو خلک ورته وایي چې په لیزر مې عملیات کوو. موږ اندوسکوپیک مداخلې کوو. موږ بېګا سړی عملیات کوو، د ملا د رګنسا په وجه راځي، سهار ته 10 بجې رخصتوو. یعنې دا یو بل پرمختګ دی. او بل پرمختګ د لپاروسکوپیک جراحي دی. لپاروسکوپیک جراحي هم لیزري جراحي چې ورته وایي. موږ هم د کابل نه ټایمونه راغواړو، وخت نه وخت څو ورځې مخکې مو د کابل نه یو ټایم راغوښتی و، په هغه کې پارچا سروري راغلی د لپاروسکوپیک جراحي. په 2 ورځو کې د 90 عملیاتونه وکړل، ټول رایګان مفت. او موږ هم د دې برخې متخصص لرو چې که په ورځ کې دوه خو کوو، حتی کله کله 3 عملیاتونه هم کوو. نو ټولې نوې ټکنالوژۍ چې په اوس وخت کې ورڅخه ګټه پورته کېږي موږ دلته راوړي دي، په ابدالي میډیکل کمپلیکس کې مو ځای په ځای کړي دي. او په هر 2 میاشتو کې 3 میاشتو کې موږ کوشش کوو چې د کابل نه یو مسلکي ټیم ډاکټران هم راولو، او هغه هم ډاکټران اکثره په وړیا ډول راځي. یعنې دلته د دوی ټول خدمات د پیس په مقابل کې نه دي، فقط دا زموږ د مؤسسې د پرمختګ دپاره او د ولس سره د کومک په خاطر دا کار کوو. نو دا کار مو هم کړی دی. او نور هم توجه مو د مقصد هم د دولتي سکتور سره موږ غواړو چې اوږه په اوږه پرمختګ وکړو. دولتي سکتور کې هم وړیا کوم چې تاسو جوړوئ دا په 2 میاشتو کې همیشه جوړوئ که نه داسې وخت او نو موږ کوشش کوو کله چې موږ خبرې وکړو چې په کابل کې ښه متخصصین پیدا کړو، دوی سره اول کار کوو، خبرې کوو، هغه تشویق کوو او بیا راولو. نو چې کله یې راولو موږ مخکې نه بیا اعلانونه کوو، ورته ثبت نوم ورته کوو، دا شیان کوو، او بیا دوی راځي په مشخصو 3 ورځو 4 ورځو کې دا کار کوي. اعلانات تاسو د کوم غنه کوئ؟ نو اعلانات خو موږ د فیسبوک له لارې، د واتساپ له لارې، د دې لارې نه کوو. ځینې کسان په لرو اطرافي سیمو کې به رښتینی ضرورت په دې حساب کوشش به وکړو چې هغه د تاسو د لارې، د صلح پیغام راډیو د لارې او د نورو رسنیو له لارې چې موږ دوی خبر کړو د خلک. ما هدف دا و چې دا شی به چې اوس په لرې اطرافي سیمه کې یو څوک تاسې نوم یې اورېدلی دی، غږ یې اورېدلی دی، چې دوی ته هم دا معلومات وشي او چې دوی وړیا کیمپونه جوړوي. نو په دې برخه کې موږ باید کوشش وکړو چې د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو صحي مرکزونه چې دي د دولتي
سکتور موږ باید هغې ته خبر ورکړو چې که داسې مریضان درته راتلل تاسو کولی شئ چې موږ ته راولېږئ نو په دې برخه کې به موږ خپل کاري ټیم داسې وګمارو چې هلته به هم د خپلو صحي مرکزونو له لارې نه چې هغه رجسټر کړي ځان سره تلیفوني شمارې واخلي او په معینو ورځو کې موږ ته راولېږي خو کوشش به کوو خپل وطن به دی د دې ځوانانو د پرمختګ دپاره فقط چې د خپل وطن مو درنده نه کړي خپل وطن مو ښایسته نه کړي که هر څومره هم پردي وطنو ته موږ ځوانان لاړ شي په پردي وطن کې دا ځوانان نه خوشحالېدای شي او نه چې څه ډول لازمه ده دلته کوم کار چې دې ځوانانو ته دلته ضرورت دی هلته داسې ضرورت نشته د نن خپرونه په دې هیله چې ستاسې لپاره په زړه پورې تمامه شوې زما لپاره په دې په زړه پورې وه چې نورې خپرونې نیم ساعته وې او د نن خپرونه 1 ساعت ته ورسېده تر بلې داسې خپرونې چې بیا به هم ستاسې په خدمت کې حاضرېږو په اخرو کې ډاکټر صاحب له تاسو څخه او ګربازوال صاحب له تاسو څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی خدای مو راته ژوندي لره حلام آباد لره الله مو تل خوشحال لره انشاءالله بیا به کینو څه مو چې په واس وي موږ باید ځوانانو ته رسوو مننه خوشحاله اوسئ قدرمنو دوستانو زموږ خپرونه همدومره وه چې تاسې راسره واورېدله تر بلې خپرونې ما سجاد شاه ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ